راسي بس راسي نه مې خوري راس دلته کښېنو بس دوی خپله راځي شانه راځي تی ولې ځین بیریږي ها تا چا ولې د کښېنان څه سترګې کاږي ها سرې ته ولې ځین بیریږي ګور څنګه خوند کوي ها ماشاءالله څنګه خوند کوي ولې بچی دی ته راواخله یو شای وز دغه سوی ده حالو زی دا د امین کوتورو دا دی بچی ما چولی شه بیا خپله ګرځي راسي سارو کورته نو ځکه کورته مرداریږي هلته مور یې ده نو مور یې بیا بغارې ویلي دا د څو عمر به یې دومره زر بیا غټ شو څه وایه ماشاءالله داسې واخله نه دې خورې راشه سرې ولې دا یې څه بیریږي دی څنګه خوند ولا په زما په بجا کښې څنګه ناست دا ستا مرغۍ ده دا ستا خوند کوي ما سره دا ستا مرغۍ ده څه وایه تی نه غواړې نو یې راته راځئ چې وکړو راځه حیوانه وا شه اشه دا کوچنی بچی دومره غټ دی څه وایه دا دا بچان کومه لاره باندې وختې ټیکس